ریسورسز د خدای پاک په فضل سره ډیر زیات دي خو پلانینګ کمې دي داسې به څوک هم ونه وایي چې زموږ په دې ملک کې دا څونه مدنیات دي تاسو سټیټسټیک وګورئ ښه دا هیومن کیپیټل دی د صحیح استعمال چې وشي زه یقین په خدای وکړه دونه ځوانانې چې دا په صحیح ټریک باندې ولګېږي ما ته کیدی شي د سعودي او د دوبۍ ته د تلو ضرورت پاتې نه شي زما نن ځوان زلمې د خپل مور پلار نه جدا دی او لرې ژوند تېرې ولې تېرې چې کینې نورو وطنونو نه زلمي لوړوي میاندې لیونې دي نادانې دي لیټرلی کراچۍ کې زه ومه د سونی مارکیټو سیکیورټي ګارډ په ولاړ ما د کوم ځای یې وی زه د پښتونخوا یم ما هلته د کوم ځای وي زه د سوات یم په لاهور کې په ډیفنس کې مې بوټان پالش کول ما د کوم ځای بچي وي زه د باجوړ یم په کراچۍ کې لاړ شه بوټان پالش کې د کوم ځای بچي زه د باجوړ یم نسوار خرڅوي بچي د کوم ځای زه د پښتونخوا یم زما بچي زما ځوانان صرف د نسوارو صرف د بوټان پالش کولو دپاره دي خو پلانینګ نشته دا ریسورسز دی دا هیومن کیپیټل دی خو پلانینګ نشته دی پلانینګ راغی ته یقین په خدای وکړه خلک به راځي او زما په وطن کې به مزدوري کوي زما په وطن کې به مزدوري کوي خو چې پلانینګ نه زما بچي به ځي او په پردي وطن کې به مزدوري کوي او زما ځوانانې جونه او ځوانانې میاندې به په سرو سترګو پسې لاړ تاسو ته ما وختي مو وویل this is not a training this is a vision چې هر هغه مور چې نن په سرو سترګو ژاړي د خپل بچي دیدن پسې هغې کې به زما لاس وي سبا تا څه وکړو دې وطن دپاره څه ریسورسز دې ډیولپ کړل څه هیومن کیپیټل دې ډیولپ کړل چې زما زوی نن په لاهور کراچۍ اسلام آباد په دوبۍ او په سعودي کې مزدوري کوي نو که چېرې مونږ پلانینګ ونه کړو او مونږ سوچ ونه کړو او مونږ په دې هیومن ریسورسز او په نور ریسورسز باندې ریسرچ ونه کړو دا دې نه وایو چې زه خو پروفیسر یم زما بچي خو کامیاب دي د خدای پاک چې کومه لاټي ده هغه ګوره ډېره بې رحمه ده داسې خلک مې لیدي دي چې پلاران یې مزې کوي او زامن یې خیر غواړي خیر ځکه چې صرف د ځان فکر یې کړی دی د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي